د کابل کېنګ قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ ښه راغلاست درته وایم او نن نو د افغانستان د سندرغاړو چې تاسو دپاره به ښکلې ښکلې زمزمې وکړي نه دا افغان د غږ سره آشنا یې څېرې سره آشنا یې چې نن موږ سره په کابل کېنګ یوټیوب چینل کې میلمانه ده ستړي مه شئ ورته وایم ستړي مه شئ په خیر راغلې مننه تر صاحب زما هم سلامونه او نیکې هیلې ومنئ ته چې روغ او جوړ اوسئ ندا به ماته داسې وایي چې ندا ولې مشهوره شوله ندا ځکه مشهوره شوه چې نوم یې ندا ده ندا غږ ته وایي او غږ خو ډېر مشهور ده بلکل ندا په کوم غږ باندې په کومه سندره باندې ډېره مشهوره شوه دا مساجي به ناشنا راځئ سوله کې ژوند وکړو چې د ژوندون ټلویزیون ډېر خپرېده او د نور ټلویزیون نه هم یوټیوب چینل نه خپرېده او زموږ مینوال زموږ پښتانه یې ولیدل او د هغوی مینه ده نو ستاسو یوه سندره چې ویلې ما هغه سندره د وطن دپاره وه ډېره زیاته مشهوره شوه او ډېر خلکو دغه څخه البته کیف وکړ خوند یې ترې واخیسته که هغه سندره لږ لږ زمزمه کړې ما هم اوس په ذهن کې پاتې ده لږ لږ ملي سندره ده ډکه د جمال او د جلال غرانۍ ژبه ده واورئ پښتو د مستانه موسیقۍ ژبه ده واورئ پښتو د مستانه موسیقۍ ژبه ده ندا په ژوند کې درته کومه داسې څه جالبې خاطرې پاتې دي چې ډېره زیاته یې خندولې ډېره یې خندولې او حتی چې دومره یې خندولې که نه چې خلک به د خپله خندا وروسته پښیمانه شوي داسې خو راپېښه شوې نه ده خو یو ورځ موږ په یو راډیو کې کار کوو نو زما کار البته دا خبرونه وایم دا چې ما ته یې وکتل خبرونه پرېښوده ما سره خبرو لګیا شوه وروسته چې پام شو که نه چې اوس د خبرونه وایم ویو به ښځه خبرونه وایم ما هلته ډایرکټر ورته ویل آفرین آفرین دا ټپي ښه وایې غزل ښه وایې او که عادي سندره مثلا لکه شعر چې سندرو ته راووتلې معنا یې دا ده چې ته شعر و شاعري سره د سندرو سره مینه لرې او ته خپل هېواد سره مینه لرې د سندرو ویل معنا دا نه وي چې ته پیسې پیدا کړې د سندرو ویلو معنا دا وي چې ته هېوادوالو سره مینه لرې پښتو سره مینه لرې که په هره ژبه غږېږې ته خپل هېوادوالو سره د خپل دغه مملکت سره مینه لرې همدومره مینه لرې چې ته راوتې سره دې چې تهدیدېږې خلک دې په هر نوم یادوي او په سپکو نوم یې یادوي بیا هم ته اتلولي ښیې او دوی ته خدمت کوې نو بل خو زما دپاره د ویاړ ځای ده زه فکر کوم چې نور خلک او زما دوستان هم په ما ویاړي یعنې که شعر یې که غزل یې که هر څه یې فرق نه کوي لږ ټاپي خو زمزمه کړه څو ټاپي راته وسي ځکه چې دغه لیدونکي د کابل کېنګ یوټیوب چینل لیدونکي ګوري نو هغوی همیشه ډېر مسافر ګوري وایي چې ټاپي وي یو څو ټاپي ورته وایي د موبایل نه کوي خو لا ښه ځکه چې په موبایل کې خو نه وي ټاپي وي که نه نو زه به درته وکړم چې دا ټاپي پیدا کوي لیدونکو که مو ویډیو خوښه شوله زموږ چینل هم در سره سبسکریب کوئ او دغه کله مو چې چینل سبسکریب کړه هغه د زنګولې بټن هم و چې نوي ویډیوګانې تاسو ته راسي او ویډیو هم د نورو سره شریکه کوي نو ندا افغان به تاسو ته ټاپي وایي ښکلې زبردست ټاپي به وایي ښې ټاپي به درته وایي خو ندا ټاپي هم پیدا کوه خبرې هم راسره کوه پیدا کړې نو لیدونکو د ندا نه ټاپي او ندا خو بیا نو د ټاپو استازه ده استازه که استازه استازه هیله ده چې ستاسو په خوښۍ وړ وګرځي نو بخښنه غواړم که تکراري وسي نه فرق نه کوي مهرباني مینه یم منکرنه یم په ښکلو ښکلو د هر چا مینه راځي نه دا ته چې ځان ته هوښیار وایې دغه خبرې درته ما ښودلې دي نه زما د زنې د سرخاله د اشنا مال امانت به دې ساتمه که ته رنځور په ما جوړېږې سالو به لرې کوم سرتوره به درځمه ډېره زیاته مننه دغه باډیګارډ د ډېر شوخ نه ده دا ولې شوخېږي دا خو زما وراره ده او هلته په کور کې ویل چې ما هلته ویسئ
چېرته چې تاسو مصاحبه کوئ زه ورانی نه کوم اوس دا ورانی که ماشوم دی نو نوم یې چا ده ابوذر جان ابوذره شوخي مه کوه که نه لیدونکو ابوذر ډېره شوخي وکړه په داسې جریان د مصاحبه کې مې د خبرې واورېدې غالمغان هم واورېدې یو مشهور ډیالوګ کې مې ویل خو خیر تاسو به اورېدلی وي ډېره زیاته مننه کوم دا که زما د یوټیوب چینل لیدونکو ته څه پیام لرئ مهرباني خوشحاله اوسئ نړۍ مننه یو بل سره مینه وکړئ خپل فامیل سره خپل دوستانو سره خپل هیواد ته پوره خدمتونه وکړئ ډېره زیاته مننه کوم لیدونکو تاسو هم آباد اوسئ د نورو ویډیوګانو په هیله